السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. مینوالو نوي ویډیو کې درته هرکلی وایم ملګرو. ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. د سوات سره تعلق لرونکی یو هلک چې د 20 کالو هلک دی، هغه د یو جینۍ سره واده کړی و د ارمډ کالونۍ نوښار نه، چې آیا دا جینۍ ورنه بیا هغې نه بعد چې کله یې واده وکړو د هغې نه دویمې ورځ بعد دا جینۍ وتښتېده. دا آیا چېرته وتښتېده او د مور څه وایي د دې بارې کې، او هلک څه وایي چې آیا دا جینۍ رانه ولې وتښتېده او د په خوښې کړې وه که نه. ملګرو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ چې مکمل معلومات درنه والئ. ملګرو که تاسو زموږ په چینل نه وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې نه علاوه که تاسو زموږ د دې سره ټالۍ نشانه مو ووایي چې تاسو ته د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږي. ملګرو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. د سوات سره تعلق لرونکی یو د 20 کالو ځوان چې د ارمډ کالونۍ نوښار نه واده کړی، هغې نه بعد چې 2 ورځې بعد د مور دا وینا وه چې دا وړکي ډېره په مینې باندې مونږ کړي وه او د دې وړکي دا خوښه وه چې آیا زه ستا د زوی سره واده کوم. او د هغې نه بعد د دویمې شپې باندې دا ظاهره شوه چې نوي د کور نه وتښتېده. او دې د مور او پلار ته چې کله مونږ اطلاع ورکړه نو هغو دا ظاهره کړه چې د دې د بل چا سره لین و. د هغې نه بعد جینۍ مونږ ویلي وو چې زه د ده هلک سره واده نه کوم، خو چونکې مونږ زبردستۍ باندې تاسو ته درکړه. د هغې نه بعد دا جینۍ بیا د هغه هلک سره لین دین او موبایل باندې هم رابطه وه چې د هغې نه بعد بیا په دویمې ورځ د کور نه وتې دی. او اوسه پورې هېڅ پته نشته چې آیا دا جینۍ زموږ نه چېرته لاړه. زموږ د مور او پلار سره چې کله رابطه وکړه نو هغې د جینۍ مور او پلار دا خبره کوله چې جینۍ مونږ له کور نه ده راغلي او زموږ کار تاسو سره دی چې زموږ جینۍ څنګه لاړه. او دا هلک هم دا ظاهروله چې جینۍ ما ډېر په مینه کړې وه او دا ما سره لاړه او ډېره بې وفایي وکړه. زما د حکومت نه هم دا درخواست دی چې آیا ما ته د جینۍ زر تر زره رامیلاو شي او موږ ته د خپل دښمن ښکاره کړي چې موږ سره ظلم چا وکړو. والسلام.